أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آیات کی اللہ رب العزت قسم د حفاظت حکم وکړ چې دا قسم خیال ساتئ. اوس منع کوي د څښلو د شرابو نه او د کولو د جواریو نه. څنګه چې د قسم بې عزتي او د قسم ماتول بغیر د کفارې نه دا ناکاره کار دی، بد کار دی. دغه شانتې شراب څښل، جواري کول او د درګاهونو بندګي کول دا هم یو ناروا عمل دی، ځان ته نه وساتئ. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والاو، انما الخمر والمیسر، یقینا شراب معنی د هغې څښل، والمیسر او جواري مطلب دا د هغې کول، والانصاب او بندګي کول د درګاهونو الله پرېږدي، د الله په ځای باندې د مخلوق او درګاهونو بندګي کوي. والازلام او قسمت معلومول په غشو باندې تر پرون تشریح شوې وه. ریسون دا ګندګي ده من عمل الشیطان، د عمل د شیطان نه. فاجتنبوه، ځان ته نه وساتئ. لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. انما یرید الشیطان، شراب د جوارۍ نقصانات بیانوي. یقینا غواړي شیطان چې واچي ستاسو منځ کې دښمني او کینه. فی الخمر، په څښلو د شرابو کې، والمیسر، په کولو د جوارۍ کې، ویصدکم عن ذکر الله، او بند کې تاسو لره د الله د کتاب نه، وعن الصلاة، او د مانځه نه. ځکه په جوارۍ لګی دی، په تاش باندې لګی دی، او دارنګې شراب څښلي دي. د الله کتاب ته نه جوړېږي، د الله بندګۍ ته نه جوړېږي. الله فرمایي شیطان خو غواړي چې تاسو دې نه واړئ، د الله د ذکر نه بند کړي، د الله د کتاب نه بند کړي، د مانځه نه بند کړي. فهل انتم منتهون، دا دنکی ده. آیا یې تاسې منع کېدونکي معنا منع شئ، که نه بیا به د نقصان سره مخامخ شئ. واطیعوا الله واطیعوا الرسول، بل دا د څیزونه د الله د اطاعت، د الله او د رسول په اطاعت کې رکاوټ او مانعت ثابتېږي. واطیعوا الله واطیعوا الرسول، تابعداري وکړئ د الله او تابعداري وکړئ د هغه د پیغمبر. واحذروا، او ځان وساتئ د هغوی د مخالفت نه. فإن تولیتم، که تاسو مخ واړوو، فاعلموا پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین، چې بېشکه زما په پیغمبر باندې رسول ښکاره. تاسو د مخ اړولو بوج په تا باندې دې په نبي باندې کوم اثر نه پرېوځي، ځکه د هغه په ذمه باندې رسول دی او هغه رسول کړي دي. فاعلموا پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین، یقینا خبره دا ده زما په پیغمبر باندې رسول دی ښکاره. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، معترض په همیشه دپاره اعتراض دی ګوري، هغه همیشه په کمین کې ناست دی چې کوم ځای کې به دی خطا کېږي او زه پرې ټک کوم، همیشه د هغه د عادت. نو دوی خو په کمین کې ناست وو، کله چې د شرابو د حرمت خبره راغله او الله رب العزت په هغې باندې زورنه ورکړه، نو دوی فورا اعتراض وکړو چې هغه مسلمانان چې شراب یې څښلي وو، جواري کړې وه او شراب یې په خېټه کې پراته وو، مړه شو، د هغې به څه حال وي؟ دا اوس تاسې طعنې دي، بې ځایه سوالونه دي. هغه وخت کې د شرابو حرمت نه و راغلی، نو ستا سوال ته څه ضرورت؟ خو د هغې دپاره هم الله رب العزت جواب ورکوي. لیس علی الذین آمنوا، نشته د هغه کسان چې ایمان راوړی دی په الله باندې، وعملوا الصالحات، او عملونه کړي په طریقه د نبي باندې، جناح سباق او ګناه، فیما طعموا، په هغې کې چې هغې خوړلي وو، چې هغه
مال د جواریو او دارنګ شرابو. اذا متقو کله چې هغې ځان د شرک نه بچ ساتلی وو. اذا متقو ځکه شرک داول نه حرام. اذا متقو کله چې هغوی د شرک نه ځان ساتلی وو. وآمنوا ایمان راوړی په الله او د هغه په نبي باندې. وعملوا الصالحات او عملونه کړي په طریقه د نبي باندې. ثم اتقوا بیا یې ځان ساتلی وو د حرامو نه. وآمنوا او ایمان راوړی معنا همیشه پاتې شو په دې ایمان باندې. وآمنوا مراد نه استقامت دی په ایمان باندې. ثم اتقوا بیا یې ځان ساتلی د شبهاتو نه. واحسنوا او اخلاص یې کړی دی په خپل عمل کې. علم دی ورته بیا معنا کومه ته ګورئ. لیس علی الذین آمنوا نشته دی په کسانو باندې چې ایمان راوړی دی په الله او په رسول باندې. وعملوا الصالحات او عملونه کړي په طریقه د نبي باندې. جناح ګناه فیما طعموا په هغې کې چې هغې خوړلي دي. اذا متقوا کله چې هغوی ځان ساتلی او د شرک نه. وآمنوا او ایمان راوړی په الله او په رسول باندې. وعملوا الصالحات او عملونه کړي په طریقه د نبي باندې. ثم اتقوا بیا یې ځان بچ ساتلی او د حرامو نه. وآمنوا او باقي پاتې شوي په ایمان مضبوط پاتې شوي په ایمان باندې. ثم اتقوا بیا یې ځان ساتلی دی د شبهاتو نه. واحسنوا او اخلاص یې کړی په خپل بندګۍ کې. احسان حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جبرئیل امین تپوس وکړ ما احسان. احسان څه ته وایي؟ هغه وایي ان تعبد الله کانک تراه د الله داسې بندګي وکړئ چې ته ورته ګورې. فإن لم تکن تراه فإنه یراک که ته ورته نه ګورې او ته یې نه وینې هغه خو دې ویني که نه. دې ته وایي احسان. بلکل غوږونه سترګې او ژبه لاسونه خپې په جامو باندې لوبې نه کوي. همدارنګ دې خوا خوا نه ګوري. دیوالونه کې آیت کرسیانې نه وایي ته یې لیکلي ډېر ځایونه ته ولاړ دی. اوس لا یو بل مصیبت راووته دا مې لا نه راولیده. د حی نظام څخه خلطې راوړي. په هغې خلطو باندې آیت کرسي نوشتی، سورت یاسین پې نوشتی، مزمل پې نوشتی، بل پې نوشتی، مخامخ دیوال کې راځان کې دا او دې د عبادت ښکاري. او په دې نه پوهېږي چې دې باندې مازګزار دغه لمونځ هغه توجه خرابېږي. خو اصل خبره دا ده موږ هغه مسلې ته رسېدلي یو چې موږ د خپل دماغو تابع یو، قرآن او حدیث تابع نه یو. موږ ته چې زموږ په ذهن کې کوم شی ښه ښکاره شي نو هغه موږ ته دین ښکاري، که هغه دین وي او که نه وي. او چې زموږ په نظر کې ښه نه و که هغه دین هم وي که موږ ورته تیار نه یو. نو ټوله توجه یې خرابه شي. و احسنو عمل کې اخلاص وي، الله طرف ته کامله توجه وي. په دې یقین چې چا ته ولاړ یم هغه ما ته ګوري، په دې یقین چې چا ته ولاړ یم هغه ما ویني، په دې یقین چې زه په خوله ته ویم هغه اوري، په دې یقین چې زه په دماغ او په زړه کې څه اړوم راړم په هغې خبر دی. ډېر خلک داسې وي چې په مانځه کې ولاړ وي او ګرځي شاهین بازار کې نو ویلی ته اوس د هغه نظر اوصل ګرانه خبره ده که مولان په مانځه کې ګرځي هلته بعضې دینداره وي هغوی په مانځه کې دا کار کوي چې دا سوال دا باندې څوک وکړي زه به دا جواب کوم او دا هغه په دې خپل سبق کې لګي هغه دا چې هغه الله طرف ته هېڅ توجه نه وي او د صحابه و عبادت ته چې د هغې کاملا توجه به الله طرف ته وه حتی چې دومره رابطه د الله سره چې کله به د هغوی د الله په ذکر و اذکار کې مصروف شو بیا په ځان خبر نه و چې چا د اپریشن هم وکړه اپریشن هم خبر نه و. احسان دې ته وایي ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک والله يحب المحسنين. الله مینه ساتي د اخلاص کوونکو سره. اوس د هغې یو نمونه ښیي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو لا یبلونکم الله بشیء خامخا ازمیښت کوي الله ستاسو په یو څیز باندې من الصید د ښکار نه تنالوه یدیکم
چې رسیږي هغې ته ستاسې لاسونه ورماحکم او ستاسو نیزې غشي احرام دې تړلی دی او ښکاري دې مخې ته ګرځي راګرځي همدارنګ د ښکارۍ نو هګۍ دي هغه دې پرتې دي ستا ګوري الله چې ته اوس دې لاس ورلی که نه ورلی دارنګې ستاسو غشي ستاسو نیزې دا هغه چې لرې وي او غټ وي لکه غټ په لاس نه رانیولی کېږي هغه بیا په غشي باندې ولي نو الله ستاسو امتحان اخلي چې تاسو احرام وتاړه دې وخت کې الله په تاسو باندې ښکار بند کړی دی تاسو ګوري چې ستاسو د الله دا حکم عملي کوئ او که نه عملي کوئ تنالوه ایدیکم چې رسېږي هغې ته ستاسې لاسونه لکه انډې او هغې شولې او دارنګې بچي شو ورماحکم او ستاسو نیزې لکه غټ شو لیعلم الله من یخافه د دې دپاره چې ښکاره کړي الله هغه څوک چې وېرېږي د الله نه بالغیب په حالت ته نه لیدلو کې د غیب معنا په حالت ته نه لیدلو کې نو الله زمونږ غیب نه دی ځکه زمونږ ته ایمان دی مونږ ته معلوم دی چې شته او چې معلوم یې سړي ته چې شته دی بیا هغې ته غیب نه ویلی کېږي دا غیب دی په دې معنا چې په سترګو کې نه راځي حواسو باندې نه راځي نور په قرآن او حدیث باندې ثابته مسله ده که او د غیب خو معنا دا ده چې نه په سترګو لیدل کېږي نه په عقل معلومېږي نه په دلیل موجودي وحي موجودي دې کې خو وحي شته دی خو دا غیب په دې معنا باندې دی چې موږ په حواسو نه وینو بنظر په حالت ته نه لیدلو کې فمن یعتدی بعد ذلک چا چې تیرې وکړ وروسته د دې نه فله عذاب علیم هغه د عذاب درناک یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو لا تقتلوا الصید مه وژنئ ښکار وانتم حرم حال دا دی چې تاسو محرمان احرام هم تړلی ښکار به نه کوئ ومن قتله منکم چا چې وواژه د ښکار لره منکم له تاسو نه متعمدا فقط فجزاء مثل ما قتل پس بدله دا په مثل د هغې چې ده وژلی وي من النعم دا من النعم کې یو د امام بخنیفه رحمت الله علیه مسلک دی هغه وایي دا ما قتله د چا نه د څاروو نه نو جزا یې په پیسو باندې ده جزا یې په قیمت باندې ده نور ائمه هغه دا من النعم لګوي د جزاء سره فجزاء جزا دا من النعم د څاروو نه مثل ما قتل په مثل د هغې چې د وژلی لکه شتر المرغ ما دا وکړه صحابه په دور کې د هغې جریمه په څه باندې شوې ده په اوښ باندې هغه چې په قیمت کې د ځمکې او د اسمان فرق دی خو دا غړی او د هغې یو شان کې دي په دې وجه باندې هغه وخت کې ورکوي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې ټولو کې جزا وایي په قیمت سره را به وستلی شي او دوه عادلان قیمت دی چې چې قیمت هغه به ادا کړي نور ائمه وایي چې نه کوم شیان چې د هغې مثل شته هغې کې به د څاروو نه ورکوي چې کوم چې مثل نشته دی بیا به هغې به چا نه ورکوي د قیمت نه اوس دا مثلیت به څنګه معلومولی شي یحکم به ذوی عدل منکم فیصله به کوي په هغې باندې خاوندان د پوهې منکم له تاسو نه عدل معنا ګوره دلته انصاف نه دی ښه دلته عدل معنا هغه چې د شي نه په قیمت کې معلومات لري د شیزونو په مثلیت کې معلومولو کې مهارت لري که دی ډېر انصافدار یو غټ ټګیرې وي خو د شي مثلیت او قیمت نشي معلومولی دې کې عدل ورته نه ویلی کېږي د دې عدل معنا ټول تفاصیل کوي چې هغه په معلومولو د مثلیت کې څه لري مهارت تجربه کاري او که یو سړی ډېر عادل هم دی خو شپه ورځ نه پېژني نو څه ورته وکړي په عدالت به عدالت په آخرت کې په ګټه راشي دلته خو زما دپاره کار آباد نه دی که نه نو دلته د عدل معنا دا ده چې په دې مثلیت معلومولو کې څه لري معلومات لري هدیه به بالغ الکعبة رسیدونکي کعبې ته او کفارة یا کفاره به طعام مساکین خوراک ورکول مسکینانو ته وعدل ذلک صیاما هغه ماهرین به ولګي د هغې قیمت به ولګئ
هغه قیمت صاع او نصف صاع ته به واړولی شي، په غنمو کې نصف صاع او په نورو شیزونو کې څه پوره صاع، بیا به دغه نصف صاع او د پوره صاع په حساب باندې روژې ونیسي. مثال په طور هغې قیمت ولګو 6 سېره غنم، 6 صاع غنم، نو په غنمو کې د امام صاحب په نیز باندې فدیه نیم صاع دی، نو 12 روژې به ونیسي. هغې 12 صاع وربشي ویله، نو 12 روژې به ونیسي. د یو صاع په مقابل کې 1 روژه شوله، د نصف صاع په مقابل کې 1 روژه شوله. لیذوق وبال امره، د دې دپاره چې وڅکي انجام د خپل عمل. عفا الله عما سلف، عفو کړی د الله د هغې نه چې مخکې تېر شوي دي. ومن عاد، څوک چې بیا راوګرځي د دې عمل ته، فینتقم الله منه، بدله به واخلي الله د هغه نه. الله زورور دی، خاوند د بدلې اخستو. احل لکم، روا دي ستاسو لپاره صید البحر، ښکار د ولم دی، کبان مبان ښکاروئ پروا نشته دی. وطعامه، او طعام د هغې د صید او د طعام په منځ کې تفاصیل 2 قسمه فرق کړی دی. صید هغه دی چې تازه وي، طعام هغه دی چې مالګې پرې واچې وچې کېږي. صید تازه او طعام هغه چې مالګې پرې واچې وچې کېږي. دا بعضې خلک د اختر غوښې وچې که نه، مالګې پرې واچي، مزې کې واچي او راژوندی کړي، په هغه طریقه باندې وچه شي، بیا وروسته خوري. چا ویلي دي فرق دا دی، صید هغه دی چې په اسباب یې راونیسي، جال دې ور واچاو، کونډې دې ور واچولې، نور ذرایع بم دې ور واچاو، په هغې باندې دې وکړه، دې ته صید وایي. او طعام هغه دی چې سمندر یې په خپله راګزار کړي. لکه هغه صحابه چې کله په سفر به جهاد ته لاړو، سمندر غاړې ته ورسېده، لاره کې د خوراک په ترڅم نه و، الله ربالعزت عنبر ورته وجې ته راواستو، مکمل څومره موده چې هلته پاتې و د هغې نه خوړله، او حتی تر دې پورې چې د هغې په سترګه کې دننه 14 کرتان ورنوتي وو، او د هغې نه چې دی نو واجې رابېلولې، یو سترګه کې دننه 14 کرتان تم شی وکړه. د الله څخه داسې مخلوق دی چې خو موږ نه دی پېژندلی، موږ ځان پېژندلی دی، که په دې لاس مې څه وکړه هغه دی، که څه مې ونه کړه بیا ته درک مې نه لګېږي. او ایمان دا دی چې الله راضي کړم زما به هره مسله حلي، او که الله خفه و زما هر کار ناکام دی، زما ناکامۍ سره مخامخ یم. نو صید هغه چې صید په اسبابو دغه کې، او طعام هغه دی چې سمندر یې راګزار کړي. متاع لکم، دپاره د مزې اخیستو ستاسو، وللسیارة د مسافرو. وحرم علیکم، او بند کړی شوي دي په تاسو باندې صید البر، ښکار د وچې، ما دمتم حرما، تر څو پورې چې تاسو محرمان. واتقوا الله الذي، یره وکړئ د الله څخه الیه تحشرون، چې دغه الله ته به تاسو ورجمع کولی شئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ګرځولې د الله کعبه دا شعائر بیان کوي، ګرځولې د الله کعبه کور د عزت، قیاما للناس، نظام د زندګۍ د خلکو او د دین د خلکو. څه معنا؟ په دې سره نظام د زندګۍ د خلکو هم روان دی، او په دې سره نظام د دین هم روان دی. نظام د زندګۍ څنګه روان دی؟ څوک چې ورغی په امن شو، څوک چې ورغی هغې ته خوراکه د هر طرف نه روانه ده، نو چې په خېټه موړ او دشمن یې سر نه څه بچایي نور څه شته وایي، څه ژوند څه شته وایي. ډېرې پیسې د سره دي، خو در باندې خطره ده، لاره کې به راته سړی ناست وي، د شپې به مې په کور څوک راواړي، څوک به مې وتښتوي، څوک به مې ځي وتښتوي، دې ژوند نه څه مطلب شي. او چې په خېټه موړي که نور هېڅ هم د سره نه یو امن یې هېڅ یېره نه دا یقینا ژوند دی. نو قیاما للناس نظام د ژوند دی د خلکو، او دارنګې نظام دی د دین د خلکو، ځکه چې بیت الله حج به یې، عمره به یې، او طوافونه به یې، سعی به یې، دا ټول
قیام د دین دی کم دین دغه ته وایي دا یو مطلب. دویم قیاما للناس سبب د ژوند خلکو تر څو پورې چې بیت الله موجودي نو دا ځمکه به آبادی دا دنیا به آبادی او چې کله الله رب العزت د دې دنیا ختمول وغواړي نو د یمن نه به یو پنډور پیړې پیړې کونډۍ او دارنګې کوږ روان دا به لاړ شي بیت الله باندې به حمله وکړي بیت الله به وران کړي نعوذ بالله او چې کله وران کړ قیامت به قایم شي. نو قیاما للناس سبب د ژوند دا چې وا دنیا آباده ده چې دا نه و بیا به دنیا ورانه شي نو قیاما للناس شو. یا مخکنۍ توجیه یا رسنۍ والشهر الحرام او میاشتې د عزت تر څو پورې چې د دې عزت کېږي دنیا به آبادی والهدي او قرباني والقلائد او دارنګې عمل والا مخکې ما د دې تشبیه په صورت اول کې کړې وه. هدیه عامه ده چې څه علامه او نښه وراچول شوي او که نه قلائد هغه دی چې علامه وراچول شوي وي. ذلک لتعلمو دا د دې دپاره تاسې پوه شئ چې الله پوهېږي په هر څه باندې چې په اسمانونو کې دي او په هر څه باندې چې په ځمکه کې دي او یقینا الله په هر شي باندې دی پوهه. اعلمو پوه شئ ان الله شدید العقاب چې الله سخت عذاب والا دی وان الله غفور رحیم او بېشک الله دی بخونکی مهربان چې تابع اوسېږي بخونکی مهربان دی چې خلاف کوي نو سخت عذاب والا دی. ما علی الرسول الا البلاغ نشته په نبي باندې او په پیغمبر باندې مگر رسول د مسلې د خلکو په هدایت راوستل دا د نبي په ذمه نه ده. د نبي په ذمه باندې د پیغمبر په ذمه باندې د مسلې رسول دي. اوس اخوا خلک په هدایت باندې راځي او که نه راځي دا د الله کار دی. قرآن ته پاک لا تکله ما علی الرسول الا البلاغ نشته په ذمه د پیغمبر باندې مگر تش رسول د مسلې. والله یعلم ما تبدون وما تکتمون الله پوهېږي په هغه څه باندې تاسو ښکاره کوئ او تاسو پټوئ. قل لا یستوي الخبیث والطیب ورته ووایه نه دي برابر حرام مال او حلال مال. خبیث طیب دا صفات د قولم کېدلی شي دا صفات د عملم کېدلی شي دا صفات د مالم کېدلی شي دا صفت د عقیدیم کېدلی شي. لا یستوي الخبیث والطیب نه دا برابره ناکاره او شرکي عقیده و طیبه و توحید عقیده. لا یستوي الخبیث والطیب نه دي برابر حرام مال او حلال مال. لا یستوي الخبیث والطیب نه دي برابر بد خبرې او ښې خبرې. لا یستوي الخبیث والطیب نه دي برابر بد کارونه او ښه کارونه. ولو اعجبک کثرة الخبیث اگر که تعجب کې چا چې تعالی ډېروالی د پلیت ډېر عبادت کې لګیا دی خو خلاف سنت دی صحیح سنت طریقې خلاف دی که دا ځان هم په دې دغه کې مړ کړي مړ فایده نشته. ولې د نبي طریقې خلاف دی او د نبي طریقې خلاف عمل الله تعالی منظور هغه خبیث دی. ولو اعجبک کثرة الخبیث مال دی ډېر زیات دی خو پلیت دی حرام دی. اگر که د دې ډېروالي څه په تعجب کې اچولی فیمحق الله الربا ویربي الصدقات حرام مال الله ختموي او حلال الله ترقي ورکوي. فاتقوا الله د الله نه ویرېږئ ای خاوندانو د عقل لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو لا تسألوا عن اشیاء تپوس مکوئ د بې ضرورته څیزونو ضرورت نشته بې ضرورته لګیا تپوسونه کوي څه ضرورت دی ورته. په دې کې هغه سوال هم داخل دی چې یو تن راغی او ورته وایي یا رسول الله من ابي لوی سړی دی عبدالله بن حذافه رضی الله عنه من ابي سوال څوک الله فرمایي لا تسألوا عن اشیاء بې ضرورته تپوسونه مه کوئ دې ته ستاسو ضرورت دی چې پلار مې څوک همدا پکې هم داخل دی چې بل راغی ورته وایي این انا زه به چېرته یم رسول الله صلی الله علیه وسلم فی النار ته به ووځي خوند یې ورکړ. دریم راغی ورته وایي این ابي پلار مې چېرته دی هغه جهنم کې دی فی النار هلته یې وګوره اور کې پروت
دا ټول پکې داخل دي. یو راغی ورته وایي یا رسول الله عین ناقتي اوښه مې کوم ځای کې ده؟ هغه سوال پکې هم داخل دی چې کله آیات راغی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یو صحابي پورته شو یا رسول الله دا صرف د دې وخت لپاره دی او کنه د عمر لپاره دی؟ اوس دې سوال ته څه ضرورت دی تر څو پورې چې نبي نه ویلي؟ نو زه نن تپوس ته ضرورت شته. نو الله فرمایي داسې بې ضرورته سوالونه د نبي نه مه کوئ. ان تبد لکم تسؤکم، که تاسو ته ښکاره شي خفه به شئ. اوس مثال په طور هغه تپوس وکړئ چې حج په ټول عمر کې یو ځل دی که نه هر کال دی کوي؟ که دې وخت نبي علیه السلام ویل وی چې هر کال دی کوي، اوس به څومره ګرانه وي رښتیا وایه. بیا به دا ټول خفه وي، ټول به پریشانه وي. یا خپلو کې یو سړی راځي تپوس کوي من ابي، زما پلار څوک دی؟ نو که حقیقت کې پلار یې هماغه څوک وي چې هغه مور یې ورسره نکاح کړې ده او نبي ورته وایي چې پلانکې خو ټیک ده مجمع کې به رسوا نه شي، او چې داسې تپوس وکړي هلته مور غلا کړي او هغه ورته بل څوک وښیي بیا دې مجمع کې که نه څه شان شته رښتیا وایي. نو څه ضرورت دی چې بې تپوسه بې ضرورته سوالونه کوئ دې که څه پیدا ده دې که څه پیدا ده دې که څه پیدا ده؟ چې څو پورې نبي درته یو خبره نه یې کړي بس چپ کښېنئ، ستاسو په چپ کښېناستو کې خیر دی. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، که ښکاره شي درته تسؤکم خفه به شي تاسو. وان تسألوا که تاسې پوښتنه وکړئ عنها د دې اشیاؤنه حین ينزل القرآن، کله چې رالېږلی شي قرآن معنی پیغمبر موجود وي. ښه ينزل القرآن تعبیر دی د حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. تبد لکم ظاهره به شي تاسو ته عفا الله عنها، مخکې چې څه کړي دغه ته الله معاف کړه، ځکه الله معنی نه ور رالېږلې. عفا کړی الله د دې نه، الله بخونکی دی صابره ذات. قد سأل قوم من قبلکم، یقینا تپوسونه کړي دي څیزونه یو قوم ستاسو نه وړاندې یهودو موسی علیه السلام نه دغسې تپوسونه کول. د هغې نه بعد بیا چې هغه تپوسونه شروع کړه اول یې پرې نه کړه او بیا وروسته پښېمانه و. همدارنګې عیسیان راغله، عیسی علیه السلام ته وایي هل یستطیع ربک، ستا رب دې توان لري چې بر نه موږ ته دسترخوان راولېږي او دارنګې ګوړۍ راولېږي خټکه. بیا چې کله راغله بیا یې پکې ذخیرې شروع کړې، الله ته خنزیران جوړ کړه. نو داسې مخکې خلکو سوالونه کړي. صالح علیه السلام ته ورغله ورته ویل موږ ته د دې غرونه اوښه را پیدا کړه، چې را پیدا کړه بیا هغې باندې هغې کفر وکړو، بیا وروسته پرې خفه وو، ټول پرې هلاک او تباه شو. نو څه ضرورت دی چې تپوسونه کوئ؟ ثم اصبحوا بها کافرین، بیا وګرځېده دوی په هغې باندې انکار کوونکي. ما جعل الله من بحیرة ولا صاحبة، د دې تعلق یې د هغې مخکې جعل سره. جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس، ګرځولې ده الله کعبه کور د عزت سبب د ژوند د خلکو، هغه الله مشروع کړې ده. او ما جعل الله من بحیرة ولا صاحبة، نه ده مشروع کړې الله. ما جعل معنا ما حکما، الله حکم نه دی کړی. ما جعل معنا ما امرا، الله امر نه دی کړی. دا الله نه مشروع کړی دی، نه حکم کړی دی، نه امر کړی دی. من بحیرتین چې من د استغراق دپاره دی او تاکید دپاره. من بحیرتین هیڅ بحیره، ولا صاحبتین او نه صاحبه، ولا وسیلتین او نه وسیله، ولا حام او نه حام. ولكن الذين كفروا، لیکن هغه کسان چې کفر کړی دی، یفترون علی الله الکذب، تړي په الله باندې دروغ. واکثرهم لا یعقلون، او اکثر د دوی نه پوهېږي. بحیره چاته وایي؟ امام قرطبي د سعید بن مسیب نه دا نقل کړی دی، هغه وایي دا هغه مؤنث څاروی دی، که اوښه وي، غوا وي، چیلۍ وي، ګډه وي، چې د هغې خوی دپاره تعظیم د الهو باطلو پرېږدي، بیا د هغې له لاس نه ور وړ چا به نه لشله، خوی به چې ښکته روانې وي
په چا به لاس نه ورله ویلې که دې له موږ لاس ورله ویله شو موږ ته نقصان رسېږي. دا د هغې خلکو عقیده وه او د نمونې په طور به وله غوږ څیرې کړو نښه درته وکړه نو هغوی به پوه شو چې دا د دې پۍ د الهو باطلو په نوم باندې ازادې پرېښودل شوي دي نو بیا به چا ګوتې نه ورللې او که ګوتې به ورللې نو یره به یې کوله چې دا به ما ته ټکره ورسوي. هغه مؤنث څاروی اوښه غوا چیلۍ ګډه د هغوی پۍ به یې د خپلو الهو باطلو په اروا باندې پرېښودل. چا به ګوتې نه ورلې چا به لشلې نه شوله او د هغې لشل به ځان دپاره ټکر او نقصان ده. لکه نن سبا د جنوبي طرف ته ورشه دې علاقو کې کاریزونه دي په دې کاریزونو کې میان دي دې میانو نه هېڅوک ګوتې نه ورلي او که ګوتې ورنه ورلي هغه ځان دپاره نقصان او ټکر ګڼي چې ما ته به نقصان ورسوي ما چې ګوتې ورنه وړې ګوره دې باندې چا نظر دی. د الله بندګانو په دې بیمارۍ کې د مشرکینو ډېر مسلمانان اخته دي ډېر مسلمانان خو خبره دا ده چې چا پوه کړي نه دي د ناپوهي د وجې نه همدې د کفر په اعمالو کې لګیا دي پته نه لګي چې انجام او عاقبت به دې غریبانانو څه وي. نو بحیره به دې ته ویله. دویم کوم چې امام شافعي رحمت الله علیه او د ابن عزیز نه نقل دي هغه وایي دا هغه اوښه وه صرف اوښه نور عام چیلۍ نه ګډه نه غوا پکې نه صرف اوښه چې پنځه کرت به لنګه شوله نو که پنځم بچی به نر و نو دی به دا ویل چې دا نارینه او زنانه دواړو لپاره حلال دی. اوښه به وه پنځه کرت به لنګه شوله پنځم بچی چې به نر راوړ نو بیا به ویل دا ښځې هم خوړلی شي او نارینه هم خوړلی شي او که چېرته ښځه بچی به راوړه نو دوی به د هغې غوږ څیرې کړه او په رمه کې به یې پرېښودله او که مړه به شوله نو هغه به یې صرف نارینهو دپاره به استعمالول. اوس هم بعضې شیزونه دي په دې حیواناتو کې چې د هغې د عوامو په نظر کې د بعضې خلکو لپاره خوراک هغې بند ګڼي. لکه مثال په طور باندې د مېز سر دا په هغه ماشوم خوراک ته نه پرېږدي چې پلار یې ژوندی وي وایي که د مېز سر یې وخوړ پلار یې مړ کېږي. نو بیا هم لیوني یو مونږه چې دا ټوپک یې څنګ ته اچول دي خو راځئ چې دې کافرانو به چوک چې ورشه د مایانو سرونه چې وخورو په خپله به ترې خلاص شو. ښه د چرګ سر به نه خوري هغه ماشوم چې پلار یې ژوندی وي که دا چرګ سر یې وخوړ بس پلار یې مري نو چې دومره اقصا یې په دې ځای کې نیولي نو مړ دې شي که نه چې د چرګ په سر باندې مري الله دې بېګاله مړ کړي دا تاسو خبره ده. همداسې څه عادتونه په دې خلکو کې د قرآن و سنت خلاف وو دا ټول رسمونه وو ټول ګنده عقیدې وي. ماشوم به سنت که هغه شي کې به ورته تار واچو په دې خپه کې به ورته وتاړه هغه به ځان سره ګرځوله یا لکه چې دا دومره د برکت شی او هغه مې ولې لرې کړ. څوک نه و ملا نه و پوهه خلک نه و چې هلکه دا څه کوئ دا خو دا عقیده خو د مسلمان نه ده که نه رښتیا وایي تاسو دا نه کول تاسو په ایمان ووایئ. په کاسه به کېنه او لاندې به ترې ګوړه کېښودله. اسلام دا کوم قانون دا ټول اوس دا خلک وایي پخوا نه پوهېدل په دې پوهېدل ولې کول معلومه ده چې په قرآن او حدیث نه پوهېدل دا صفا خبره ده په دې کې ولې سړی انکار وکړي که دی په قرآن حدیث پوهېدلی په قرآن او حدیث کې دا شته
دوی دا برکت ګاڼه هغه غریب هغه ته لګیا و همداسې ورپورې خطبه به وچه شوله وبرکېدله او مزې هم چې تور مزې واچوه وایي دا د کفارو دغه ممکن نشته څوک یې درته وایي نه یو درته ښیم یو ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د ښځې عایل په ګېډه شي وایي دا به نه خوري دا به نه خوري زمونږ هغه طرف ته چې راشي داسې به حیران شي د یوې زنانه ماشوم باندې دستونه ولګېدل دستونه پرې ولګېدل په ګاونډۍ باندې دعوه وکړه چې تا د اصحاب بابا نه خاوره راوړې وه د هغه د خاوره به نه راوړې چې دې راوړه بس بچو باندې دستونه لګېږي په هغې دعوه کړه لویه غویمه په دې روانه وه چې په هغې دعوه وکړه دا تا خاوره راوړې هغه ته قسمونه چې ایمان ده راوړې خاص طور دې ته فکر وکړه دا د مسلمانۍ خبرې نو هغې وایي چې کله به پنځم بچی نه راوړ وایي دا صرف د نارینهو دپاره او چې پنځم بچی به ښځه وه هغه به یې په غوږ به ورچېرې کړه او په رمه کې به یې پرېښودله او دا به یې ویل چې د دې غوښې او پۍ په ښځو باندې بند دي اکرمه وایي یوازې پۍ او غوښه نه د هغې هر منافع به یې په ښځه باندې څه ګڼل بند او حرام هېڅ قسم پیدا د هغې نه ښځه نشي اخیستلی امام شافعي رحمت الله علیه بحیره تشریح دا کوي دویم لفظ راغی صایبه امام بخاري رحمه الله د سعید بن مسیب نه نقل کړی چې دا به څارویو په نوم د الهو بې خوشي کړ که پر چا پټي به ورغی چا ورته څه نه ویل دا صایبه ده که شوتلو پټي به باندې به ورغی که د جوارو پټي به ورغی که د غنمو پټي باندې به ورغی که د چا په باغ به ورغی که د چا په کور به ورننوته چا ورته څه مکه نه شو ویلی او که مکه ورته ویله بس بیا یېرېدل چې دا به ما ته نقصان ورسوي او خازن وایي صاحبه هغه وه چې کله به د چا په کور کې مریض پیدا شو او دا امام قرطبي هم ویل دي مریض پیدا شو یا به څوک سفر ته تللی نو بیا به ده د الله په نوم باندې اوښه نظر کړله او بیا به هغه ازاده پرېښودله بیا به هغې له چا ګوتې نه ورنلې هېڅ بیا ورته نه ویله ویل دی که زما مریض جوړ شو فناقتي صاحبتون زما اوښه به څه صاحبه به ازاده به پرېښودله او مزې به کولې د هر چا به پټي بچې ور الله دې د دې مزې وي داسې به تربه شوله چې راج تماشې وکړه دا مجاوران هم پټي ورمېږونې هره بلا خوري څه چې ورته څوک راوړي ماغه خوري داسې دي چې بلکل حیران به ورته لاړ شي اچل د هغه نه خلکو زده کړی وسیلې په باره کې خازن ویلي دي چې دا هغه چلی وه چې اووه کړت بلنګه شوه نه کوم بچی به نه رو نو ذبح ده کړ او نارینه او زنانه به پرې لګې و هغې دپاره حلال ګاڼه چې دا دواړه خوړلی شي او که ښځه بچی وی نه نو بیا یې په ګډو چیلو کې پرېښودله غوږ به یې وله چیرې کړ کله به دغسې ازاده پرېښودله بیا به ورته چا غرض نه کوه چا بل شانتي ویلي هغه وایي ابن اسحاق روایت دی هغه وایي دا هغه چلی وه چې لس ښځې بچی بیا پرله پسې راوړې نو دوی به ویل وصلت علاج به دا و د دې نه پس به یې چې کوم بچی راوړ هغه به نارینه او زنانهو لپاره حلال ګاڼه هغه به صرف نارینهو له حلال ګاڼه او زنانهو له به حرام ګاڼه چې کله یو لسم بچی به نه رو ویل دا به صرف نارینهو لپاره حلال دی زنانه نشي خوړلی دا معنا کوي ابن اسحاق نو الله فرمایي نه ما بحیرت مشروع کړې ده نه مې وسیله مشروع کړې ده نه مې صاحبه او حام هغه نر اوښ چې لس اوښې به ووالي او ټول به بچي په ګېډه شو بس دوی به ویل دې باندې چا نظر دی دی به عذاب پرېښود لس اوښې هم لګېدل
دا چې د چا نظر پرې نه وي دا کېدی شي بس بیا او په هندوانو کې هغې ته ساڼ وایي دا مسله په د هندوانو کې ده او دا په بعض علاقو کې په مسلمانانو کې چې چیلې ولیکم چیلې ساتلی چې د مني په موسم باندې ټولې چیلې ولګېږي بیا هغه چیلې هغه به ضبط شي د هغوی په نیز باندې قابل احترام نو دا هغه ناکاره اعمالو او دا چې چا شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما هغه سړی ولیدو او دا رسم عربو ته د یمن نه راغلی ما هغه سړی ولیده په جهنم کې چې ځان پسې کلمې راخلي جهنم کې روانو او کلمې ځان پسې راخلي دا رسمونه دا مصیبتونه دا ټول د دې ناکاره پیرانو نه ناکاره مولیانو نه ناکاره بوډاګانو بوډۍ راټول هو دا مه کوه هغه مه کوه دا کېږي هغه کېږي دا ټول رسمونه د جاهلیت په دور کې وو الله فرمایي ما جعل الله من بحیرة نه ده روا کړې الله بحیره چې د هغوی پی د خپلو الهو په نوم باندې پرېږدئ ولا صاحبة او نه صاحبه چې ټول څاروی د خپلو الهو باطلو په نوم باندې پرېږدئ څوک ورته غرض نه کوي ولا وسیلة او نه وسیله چې لس بچي راوړي پرله پسې او یولسم بچي نر راوړي دا به صرف نارینهو دپاره حلال او د زناو دپاره به حرام وي دا چا ویلي کوم کتاب کې ولا حامن او نه حام چې کله لس وښې وشړلې او هغه ولګېدلې نو اوس دا عذاب کړی او دا بزرګ شو دلیل به دغې تاسو چا ویلي ولكن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې کفر یې کړی دی یفترون علی الله الکذب جوړوي په الله باندې دروغ واکثرهم لا یعقلون او اکثر د دوی نه پوهېږي واذا قیل لهم کله چې وویلې چې دوی ته تعالوا راشئ الی ما انزل الله الی الرسول اوس همدې آیات ته وګورئ او موږ ځان ته ګورو اوس چا ته ووایي چې هلکه دا مسله داسې نه ده هغه وایي زما مور پلار کړي دي زما پلار نیکه کړي دي دې کوم که دې نه بغیر بل جواب یې درکړو ما نه پوزه پرېږده نن به درته وایي وایي زما پلار نیکه نه پوهېدل څه هغه د دنیا مشرکان تللي دي هلکه زما د هغې سره څه کار موسی علیه السلام ته چې کله فرعون ته مسله وکړه فرعون د دې دپاره چې مجمع د هغه په خلاف را وپاروي تپوس یې ترې وکړ فما بال القرون الاولی چې هغه مړي د هغې به څالي نو فرعون دا خیال و چې موسی علیه السلام به وایي چې دا ټول په اور کې پراته دي نو دا به هم را پاڅېږي هغه هم را پاڅېږي الله به وواچي ځکه په خپله فرعون خو خواله نه شو ورتلی هغه باندې خو یو روب الله اچولی هغه موسی علیه السلام نبي و هغه ته مستقیما د الله د خوا نه رهنمایي کېدله څه چې ورته ونه چې دا ټول په جهنم کې دي ورته وایي علمها عند ربي د هغې علم زما د رب سره دی زه څه کومه الله ته خبر دی خبره ختم شوه دوی به مزر درته وایي ښه دا زموږ پلار نیکه نه پوهېدل لکه زما ستا د پلار نیکه سره څه دی پوهېدل که نه پوهېدل په قرآن کې مسله دا ده حدیث کې مسله دا ده اوس هغه خپله فیصله ته په خپله وکړه په پلار باندې چې پوهېدل که نه پوهېدل تاسې اوس رښتیا وایي دا کوم عمل چې دا مخکې ماضي کړ دا تاسو اوس کوئ اسپتال ته ماشوم بوځي مات دی ټکر شي مات دی په ځان کې ور واچي چا خو مته ونه ویل چې زما پلار نیکه داسې کول چې څنګه کار دی خو چې موږ یې ورته وایو بیا راته پلار نیکه را مخکې ډاکټر صاحب نه مخکې کوي ما ته را مخکې کړي زما پلار نیکه نو چې دومره سړی د قرآن او حدیث نه خبر شي او دومره چې سړی د قرآن او حدیث ته شاک شي نو ته وایي دا به ایمان څنګه تېر که دا کار ورته ملا ویلی وی نه نه پرېښودل خو چې ډاکټر یې هلته کټ کړي پرې واچوي نشته دا ټول هغه ناکاره اعمالو اوس چې ورته وایي زما پلار نیکه کړي زه کوی نو پلار نیکه پسې روانې واذا قیل لهم کله چې وویلې شي دوی تعالوا راشئ الی ما انزل الله هغه کتاب ته چې الله رالیږلی دی ویل رسول او راشئ پیغمبر ته او اوس ورته ووایي تعالوا الى ما انزل الله راشئ قرآن ته ویل الرسول یو دارنګ سنت نبی ته
قالو دیوی حسبنا ما وجدنا علیه آبانا پورا دی منگلا چی منتی دی منگ پاگی بانی خپل مشران بس ما دا پاکلا دی که طریقه دکلا تاتم دا جواب کر نو سر قرآن تا نو سر حدیث تا صرف پلار ابنی کور سر اولو کان آباؤهم دا مدخول دا حمزی محذوب دیا آیت تدعونهم آیا دی ببیم تابداری تیر مشرانو ولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئن اگر چیو پلاران دوی چند پویدل پہیس باندی مانا دلیل وسترنو شیئن ایس دلیل وسترنو ولا یعتدون او دارنگی عملی کو دلیل شرعی باندنو لا یعلمون شیئن عبارت تے دا عدم دلیل شرعینا دا عدم دا دلیل شرعینا او لا یهتدون اهتداء عبارت تے دا عمل کولنا مانا دا دا دلیل شرعی بانی عمل هم نو نو مانا دا دا نو اسرا علم او نا عملو نو اسرا علم او نا عمل لان دا مانا دا 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 دوار تکو نا علم اسرا نو اسرا عملو یا ایوہ الذین آمنوا دی آیت تخیل کوئی اے ایمان والاو علیکم انفسکم اسمی پیل لفمانا دا الزمو باندی لازم ونسی بچاو دا خپل ځانونو لا یضرکم من ضل نقصان ندر کئی تاسو تاغسوک چی گمراہ شو اذا اهتدیتم کل چی تاسو پخپل پسملاری الاللہ مرجعکم اللہ تجی ورتل تاسو جميعا د ټولو فینبئکم الله بخبر در کی تاسو بما کنتم تعملون فاستبان کی تاسو کول د دې آیات نه صفا معلومیږي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته ضرورت نشته ځکه چې آیات ته وایي اے ایمان والاو لازم ونه سي بچاو د خپل ځانونو ځان بچا لا یضرکم من ضل نقصان ندر کئی سوکی دلارے شو اذا صدیتم کل چی تپخپل پسملارے نبیا ضرورت نشتا حالا کی قرآن کریم کی پینزش پیسا آیاتون دا شدی چی پاغی بانی امر بالمعروف و نهی المنکر مسلمانان منصب لازم دی لازم وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفاوی مرو بالمعروف ونہو عن المنکر اے خلقو پنیکو حکم کوئی بدون خلق اطاعت کئی نبی رضی آیات او دا اغی احادیثو تدبیر رضی آیات او دا نور آیاتونو تدبیر بسنگ کی تدبیر سو طریقی دی یو دا ارتباط لري د نزدې آیات سره عام مثلا نه ده صرف د لن آیات کوم تیر شوی دي سره ارتباط هغه دا صحابه ایمان راوړ لاران کافر نو دي نور خلق ورته ویلا کلاب د کافر د اسلام باندې څو چې کله باغوي که دعوت ورته شو دیو په جواب کې څه وجدنا علی ابانا من څخه دواره مو دې مقابل کوم خلکو چې ایمان راوړ هغه باندې خلکو اعتراضونه شروع کړو چې تاسو ایمان منصب لا د کافر دي تاسو ایمان څخه نکړي کافر دي نو دا صرف د تسلی د مؤمنانو لپاره او دغه تعلیم ختمول لپاره ویل عام مثلا نه ده عام مثلا امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نور آیاتنا معلومه ده اوس الله وایي خپکه گئی ما د چا گمراهی د بل چا په دیندارۍ باندې اثر نه ورځي کپلار کافر او مسلمانی د پلار کو په دغه اسلام باندې اثر نه ورځي دا یو خاصه مسله ده یو خاصه شبیه او دی خاص وهم جواب دی دیم جواب محاکمی کړه دی چې هغه بهترین جواب دی هغه معنا کوي علیکم انفسکم لازم دی پتا سبحانه اصلاح د خپل ځانونو په متابعت د قران او د حدیث او د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر
علیکم انفسکم لازم دی پتا سبان اصلاح د خپل ځانونو په قران او حدیث او په امر بالمعروف او په نهی عن المنکر. اوس ګورئ لا یضرکم من ضل نقصان ندر کوي تاسو هغه څوک چې ګمراه شو اذا اهتدیتم کله چې تاسو په سمه لار په دغه طریقه چې متبع د قران او سنت او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکي. اوس هغه نه بعد څه کاټی په تاسو سره وی ناغوی په دې آیات کې تیزی د تبلیغ باندې، تیزی د دعوت الله باندې، تیزی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې. هغوی د دې آیات نه مقصد ترغیب دی وکړه کار. اے ایمان والاو لازم دی په تاسو باندې اصلاح د خپل ځانونو په قران او حدیث باندې او په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې. لا یضرکم من ضل نقصان ندر کوي تاسو ته سوچ به لارې شو اذا تدیتم کله چې تاسو په سمه لارې باندې تاسو خپل ذمہ پاره کړی امر بالمعروف نهی عن المنکر دې کړی دی قران او حدیث تابع اوس چا کوبر پتا باندې کې تاسو سره څلورم جواب بل کوي مراد د انفسکم خپل همجنسي دي. دا ما اسم فعل دا عام تفسير لازم نفرق طول كده دا اسم فعل ده كم دريم مراد انفسكم ځان نه دي بلکې خپل هم جنسي دي. اے ایمان والو لازم دي پتا باندې بچاو د خپل هم جنسو مسلمانانو بچاو د مسلمانانو دا ګرځول د ګناوونو نو حق کول په نیکو باندې دا تاسو په ذمہ باندې دي. اوس دین آباد کړي ته ګمراه کیږي نو تاسو پاګې باندې محفوظ نه یې. څلورم جواب عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه نه کوم نقل دی. هغه مطلب دا دی چې قران کریم کې ځینې آیاتونه د دې چې داغه مصداق کې شوی زمانه کې لکه د مخکنو امتونو حالات چې الله موږ بیان کړی دا تیر شوی. څه دې چې داغه مصداق په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ځینې آیاتونه د دې چې داغه مصداق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه لږ وروسته او ځینې آیاتونه د دې چې داغه مصداق راځي په اخر د چا کې د زمانه کې په اخر زمانه کې. دا آیات د هغه جملې د آیاتونو نه چې مصداق به وروسته راځي. ویږي څنګه حدیث راځي چې کله فتنې ډېرې شي او د یو مسلمان سره دا خطر پیدا شي چې بل خو نشم مسلمان کولی خو زه په دې جیل کې دغه کې جال کې ګیرېږم نو دې وخت لپاره په هغه باندې بیا څه لازم دي صرف د خپل ځان بچاو چې غره ته وخېږي دا پرې پنځه شپږ کیلې پیدا کړي هغه سړی او د خپل ایمان حفاظت کوي. او دا ډېره مناسب ترجمه ده چې د دې مصداق اوس نه دی د دې مصداق را روان دی. او هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل بهترین مال سړي دا دی چې د دغونو په سرونو باندې ګرځي او هغه د پاره د وګړو دې نه ګوري د سړيدو دې نه ګوري او خپل مونږ اودس کوي ځکه هغه بدلان دي خیرونه ول فتنو نه لک شوي د خلقو د اصلاح مسله به ختمه شوي صرف ستاسو ګیرېدو یې را پکې وي چې ځکه ګټه ګیر نشم. نو دا د هغه زمانه خبره ده او دا د نقل دا د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه څنګه اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی په تاسو باندې بچاو د خپل ځانونو کله چې هغه وخت راشي لا یضرکم من ضل نقصان ندر کې تاسو ته سوچ به لارې شو اذا تدیتم کله چې تاسو په خپل په سم لارې خپل ایمان محفوظ دي الی الله مرجعکم خاص الله دې تاسو ورسل جميعا د ټولو فینبئکم بما کنتم تعملون خبر بدل کې تاسو الله په تاسو کول. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم شهادت دلته په معنا د وصی جوړول سره یو موصیبه وصیبه هغه د سنت نصاب باور کې درته ویلو یو سړی مری وصیت کړي د موصیبه لیکيږي او چې هغه چاته وصیت کوي هغه ته ویل کېږي وصی. اول دا واقعه واو د آیات باندې پوښتنه بودیل بن ورقاء السهمی دا صحابي
دی د تمیم داری او د عدی سره په سفر باندې تجارت لپاره لاړو شام ته. بودیل ته بیماری ولګېدله او داسې بیماری وه چې د ژوند امکانات ختم. دې وخت کې د خپل مال ټول لیست واخیسته او هغه په دې سامان کې کېښوده او دې دواړو ته وینا وکړه. دا دواړه دا وخت کافر وو، تمیم داري هم کافر وو، عدي هم کافر وو. دوی ته وصیت وکړه چې که زه مړ شم دا زما مال زما په ورثو باندې وسپارئ. هغه رښتیا مال ته مړ شو. دی مال دا واخته چې ویلې ته او په هغې کې یو د سپینو جام و چې په هغې باندې د سرو میخونه لګېدلي وو. دا یې ترې نه ویسته او په مکه معظمه کې خرڅ کړه. پیسې دواړه خپل منځ کې تقسیم کړي. نور مال یې راوړ د بودیل ورثو ته یې وسپاره. چې ویې سپاره هغوی چې مال اوس کړه د کاغذ پکې راووته. هغه کاغذ کې د مال ټول لیست پروت دی. نو چې وی کتل په هغې کې یو جام و او په دې سامان کې اوس نشته. چې نشته راولګېده په هغه دوو کسانو باندې دعوه وکړه چې د دې نه تاسو یو شی کم کړی دی. د هغوی دې وخت جواب دا و چې دې کې نور څه شی نه و. اوس دا مدعین دی که منکر دي؟ څه دي؟ منکر. او شرعي مسله څه ده؟ قسم به څوک کوي؟ منکر. نو بودیل خو هغه مړ شو. عدي او تمیم هغې د جام نه منکر شو. نو شرط حکم دا دی چې قسم به څوک کوي؟ منکر. قسم هغوی ته راجع شو، هغې قسم وکړو چې جام پکې نه و، همدغه مال و ملک یې نه و. چې ویې کړه څه موده پس د دوی څوک لاړ مکې ته. هلته هغه جام د یو دوکاندار څوک ولیده. هغه ته یې وینا وکړه دا جام خو زموږ دی. هغه ورته وویل چې دا په ما باندې عدي او تمیم خرڅ کړی دی. دی چې واپس راله دوباره په هغوی باندې دعوه وکړه. دې وخت هغې وویله چې دا یا موږ ته رابخلی و او یا موږ ترې اخیستی دی. اوس د دې بودیل ورثه څه ورته وایي چې نه یې دباندې خرڅ کړی دی او نه یې درته بخلی دی. اوس څوک منکر شو؟ دی منکر دی که هغه منکر دی؟ اوس دی منکر دی. نو قسم دوباره دوی ته راجع شو. نو د شریعت د مسلې سم خبره جوړه شوه. دوی قسم چې وکړه د دې په قسم باندې هغې قسمونه څه شو؟ رد شو. شی چې واخیسته. نو الله فرمایي چې داسې حالات وي نو بیا د قسم نه کار واخلئ. خو یو خبره یاد وساتئ، دا بعضې خلک چې ځان ته وایي مسلمان، د مسلمان کېدو نه بعد په یو معامله کې چاله قسم ورکړي، د هغې نه بعد یې بیا متپړه کې دغه پرته وي لکه ستاسې شرعي دغه حق اوس د دې نه اخوا چې که نور څه کوي نو فبأي حديث بعده يؤمنون. د قرآن نه وروسته بیا ستاسو یقین په څه شي جوړېږي؟ د قسم نه بعد بیا ستاسو یقین په څه شي جوړېږي؟ خو کار دا چې بیا یقین ته سړی وکړي بیا وروسته لانجې نه کوي چې قسم یې وکړه دا د هغه په ذمه باندې دغه قسم چې وي که نور حق وکړ که کار یې کړی م الله ورسره پوهېږي او که نه یې کړی م الله پوهېږي، ستاسو نور حق نشته. دا د قسم هغه اثر دی او که دا اثر څوک نه مني نو بیا صدې قسمونه چا نه ورکوي. یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والاو، شهادت بینکم، وصي جوړول په مابین ستاسو کې، اذا حضر احدکم الموت، کله چې راشي یو تن تاسو ته مرګ. دا حین الوصیه بدل د هغه اذا نه چې په اذا حضره کې دی.
وصي جوړول مابین تاسو کې په وخت د وصیت کولو کې اثنان دوه کسان دي ذوی عدل منکم خاوندان د انصاف منکم نه تاسو نه معنا مؤمنان او آخران یا نور دوه کسان من غیرکم سوا له تاسو نه معنا غیر مسلم په یو ترجمه باندې غیر مسلم وین ذوی عدل منکم خاوندان د انصاف منکم تاسو د خپلوانو نه او آخران یا نور دواړه من غیرکم سوا د اقرباؤنا دي مؤمنان په ساري رشتہ دي صح رشتہ دار په رسنۍ ترجمه باندې اعتراض نشته په پړمبنۍ ترجمه باندې یو مشکل دی هغه دا چې من او آخران من غیرکم یا نور دو کسان علاوه له تاسو نه من غیر مسلم نو دا چې تا وصیان جوړ کړو سبب د شهادت وړاندې کیږي اولی یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا الله رب العزت د کافر د پاره په مسلمان باندې الله را نه ګرځولي معنا حق شهادت باندې نه لري نو بیا به آیات ورسکو چا خو ویلې دي چې هغه آیات یو حصہ په دې باندې څه منسوخ ده خدا توجیه غلطه ده اصلي مسله دا ده چې دا مسله ده د سفر دا مسله ده د عذر چې یې مسافر مسلمان ته نه معلومه نه ملاويږي دا کوي او هغه چې ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هغه علاوه ده چانه د سفرنا بل اوسه مجبوریت ده ان انتم ضربتم کچره وای تاسو ته پرم کا او پدمکا کې شک او ذکر ده فاصابتكم مصیبت الموت فسراشی تاسو ته مصیبت مرګ نو څه چل به وکي تحبسونهما ایثار بکې دې دواړو لرا رابن بکې دې دواړو لرا من بعد الصلاه رسل مانځ نمازی ګرنا دا تقویت سے مضبوطون دی د قسم په زمان هم ابو مکان باندې هم زمان وقت مازیګر یقین قیمتي وخت دی کنه دی دا د قیمتي د ټول ورځ کې دا قیمتي دی نو مضبوطواله د قسم راغې په وخت باندې هم او د مکان په لحاظ باندې ځکه د مانځه نروسته مون خلک هم نه کوي جمعات کې نو دا مضبوطواله د قسم شو په مکان باندې معنا خم مضبوط قسم ولور کوي حاج قسم ولکي فیقسمان بالله نو قسم په تیږي خوري په شوملو باندې ساده وا په شدو مې د قسم یې او صاحب شمله مې د قسم می صاحب دې ټول پیکی مې د قسم می صاحب دې پټه مې د قسم می صاحب دا پاک لمنه مې د قسم می دا مسلمانان دي سده چې مسلمانان دا مسلمانان دي خو یتیمان مسلمانان دي دا عقیدې نه یتیمانان همولای له عقیده نه جوړي هغه ته دا فالتو خبره ښکاري قسم په پیغمبر باندې پر رسول الله چې پیغمبر می دی وي بیچی بیا جوړ کړي دور بابا می دی وي نه به راځي مخابره څوک دور بابا ګرځي غاور چې به ډیر مضبوطی ویلی ځان می دی وي مړانه هغه ته مړانه وي او حدیث کې راځي د ترمذی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرك بالله چا د الله د ذات او صفات او نه بل څه قسم وکړ د چا په پچی پیټی باندې د چا په لپټا باندې د غړي ماجګر باندې تاودن غړي باندې په لوی ځوان باندې په کمزوري ځوان باندې او دارنګي د چا په لمنې باندې یا په پلارانو باندې نو د الله رسول فرمایي فقط اشرک بالله د الله تشرک وکړي شرک د خلق له دوکا ور کوي وای شرک چرته دی دې حدیث ته تربیه څه کوي دا شرک نه نوټ شي مشکات راواخلې اوس چا پرې له توخم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
لا تحلفوا بآبائكم اے خپل مشرانو خپل بزرګانو باندې قسمونه مه کوئ. من حلف بغیر الله فليقل لا اله الا الله. چا د الله د ذات او صفات نه بل څه شي قسم وکړ سم د سړي دې ته کلمه وایي نو دا دې ته کلمه کې ولې وایي؟ ته پوه شې چې دا سړی د اسلام نه وتی دی دې ته د کلمه وایي چې اسلام ته راننه وځي. د دې غم د چا سره نشته. څوک وایي خدای او رسول مې دې ووایي، څوک وایي ستا په مذهب مې دې قسم وي، څوک وایي ستا په جومات مې دې قسم وي، څوک څه وایي څوک څه وایي څوک څه وایي او خپلې دې ورانې عادت شوي دي الله دې ورسمې کړي. الله فرمایي فیقسمان بالله قسم به کوي دواړه صرف په نوم د الله باندې بل څه باندې قسم به نه کوي. والله بالله ثم تالله ذلك الفاظ قسم او دین بغیر په نور شنو قسم کول د اسلام نه وتل دي. نور اخوا تاسې خپله خوښه ده دا خدای سموي او که نه سموي. فیقسمان بالله دوی به قسم وکړي په الله باندې ان ارتبتم که چېرته تاسو شک و. مراد دا ده د ارتیاب نه مراد دعوه کول دي په هغې باندې. او په قسم کې به څه وایي لا نشتري به ثمنا نه غوره کوو موږ په دې قسم باندې پیسې ولو کان ذا قربا اگر که دا چا دپاره زه قسم کوم دا خاوند خپلولی وي اگر که مې خپلوان دي خپلوان. ولا نكتم شهادة الله او نه پټوو موږ ګواهي د الله انا اذا لمن الآثمين یقینا موږ په دا وخت کې خامخا د ګناه کوونکو نه یو. فإن عثر که چېرې اطلاع وکړه شوه لکه هلته د اعلان مکه چې خبر شو چې دا جام په ما باندې چا خط کړی دی تمیم او عدي. فإن عثر که اطلاع وکړه شوه على انهما استحقا اثما چې دې دواړو کړې ده ګناه په دروغ یې قسم کړی دی. که اطلاع وکړه شوه په دې خبره چې دې دواړو کړې ده ګناه او قسم یې په څه کړی دی په دروغه استحقا اثما ګناه یې کړې ده ګناه معنا فعل فعل الاسم جلالا وایي عمل یې کړی د عمل د چا د ګناه. فآخران نو نور بکتان بلا پاتیگی نور بکتان بودریگی یقومان و بدریگی مقامهما فزیادہ غدوارو بانے من الذین دا کساننا استحق علیہم چی دعوت حق شوی دا پاگوی باندے اگر سوک الاولیان نزید مریتا الاولیان نزید مریتا سنگا پاگوی دعوی ہوکا چی دے پا مبان خرد کردے اوس د دې دا اعتراض ختم کړه چې تا زموږ مال اخیستی دی هغوی دا به موږ خرڅ کړی دی ورته اوس دی ورته موږ نه دی خرڅ کړی باندې منکر شو که نه شو اوس منکر له قسم دی اوس به قسم دلته راځي شي. فیقسمان بالله هغې خو قسمونه په الله وکړه دی یې په چا کوي دی یې په لوی ځان کوي. فیقسمان بالله نو دی به هم قسم کوي په الله باندې بل شی شته دی نه نو قسم د پاره بل شی شته دی نه ځکه د قسم معنا دا ده که دې خبره کې زه دروغجن یم نو چې دا په چا باندې زه قسم کوم دا دې ما ته نقصان راورسوي او د نقصان رسولو والا سوا د الله نه بل څوک نشته. مخلوق ته وګوره ګټ او تاوان ته وګوره. فیقسمان بالله نو قسم به وکړي دا دواړه په الله باندې لشهادتنا حق من شهادتهما چې خامخا بیان زمونږ او ګواهي زمونږ دا حق ده د شهادت د دغې دواړو نه وما تدینا موږ تېری نه دی کړی انا اذا لمن الظالمین یقینا موږ به په دا وخت کې خامخا د دې طی کوونکو نه یو که موږ په چا دروغ ویلي. ذلک ادنا یاتو بشهادت علی وجهها دا طریقه نږدې ده چې راتله به کوي خلک په شهادت باندې په ګواهي باندې په خپله طریقه ډېره به ورسره وي چې که زه غلط بیان وکړم کېدی شي هغه ته قسم راځي چې دی به زما حالت ډېر خراب وي نو دی به هر سړی په شهادت او بیان کې څه احتیاط کوي تاکید به کوي. او یخافو یا به ویرېږي ان تورد ایمانهم بعد ایمانهم د دې تورد د دوه معنی دي ښه یو دا یره به ورسره وي چې زما قسم به د هغه په قسم باندې رد شي او مردود به شي ختم به شي یوه معنا ده ما مخکې قسم کړی درسته کړی د ده په قسم باندې ما قسم څه شو مردود. دویمه معنا ان تورد ده راجی بکړی شي قسمونه دته وروسته د قسم زمانه
دا یره به سره وي چې اوس قسم ما وکړ خو کېدی چې دلته دا قسم چا ته راجع شي نو صورت د معنا مردود کول نه دي بلکې رجوع کول دي مخکې دا قسم ما کړی اوس دا قسم ما ته راجع شو پوه شو بس صورت د معنا ختم بکړی شي رد بکړی شي مردود بکړی شي اوله معنا دویم راوا بړولی شي قسمونه زما د قسم نه وروسته دته پوه نه شوې اول هغې دواړو قسمونه وکړه چې وروسته اطلاع وشو نو قسمونه چا ته راجع شو دې دواړو ته ان صورت د ایمانهم بعد ایمانهم چې راوبګرځي قسمونه دوی ته وروسته د قسمونه دوی نه واتقوا الله ذا الله نوري واسمعوا اوري والله ولا يهدي القوم الفاسقين الله هدايت تکیدا چې قوم بدکارتا نه دا په دې عام مسائلو کې په زیات ضرورت تدقیق کې پیدا کیږي یوم یجمع الله الرسل هغه ورځ چې راجمع وکړي الله ټول پیغمبران فیقول الله ورته وایي ماذا وجبتم څه جواب درکړی شوی تاسو ته د قوم لخوا نه تاسو ته مسله وکړه هغې ته جواب درکړه یوه خبره تا کوم وروڼو ته نه الله شاهد دی که پابندۍ سره راغلی او قرآن هم پابندۍ سره ووایه نو ستاسو دومره لوی خیر دومره ګټه به تاسو ته الله درکړي زه یقینا درته وایم د تېرو کلونو په نسبت باندې زه سږ کال ډېر زیات محنت کوم او ډېره زیاته مطالعه کوم یقیني سره او دا هم صرف د ځوانانو او د طالبانو د برکت نه کوم دا ځوانه طبقه ناسته د طالبان ناست دي چې الله رب العزت دوی په دې قرآن پوهه کړي او صرف دا هم درته نه وایم چې دلته درته وایم بل لا قسم درته کوم چې شکا دعا هم درته کوم چې الله په قرآن یې پوهه کړي زمونږ او ستاسو عزت دا قرآن دی او که دا قرآن تاسو صحیح معنو کې عزت هم د دې قوم مشران سبا تاسو دا قوم سبا تاسو ته ګوري د دې خلکو بیا مشري کولی شئ دا خلک رهبري کولی شي دا یو عجیبه کتاب دی څومره چې په دې کتاب کې څومره مهارت پیدا کوي هغومره به الله رب العزت رهبرۍ مقام ته رسوي خلکو ته به د خیر کوش ما تاسو ته هغه ورځ باندې خبره وکړه یو مولوي صاحب دلته راغلی و دلته او د امامت ته یې ویستلی و په هغه سمنګانو کې او ما ته یې دلته وویل چې مولوي صاحب الله دې ستا دنیا و آخرت ښایسته کړي په ټول سمنګان کې چې زما په امامت کې زما حمایت کړی دی ما هغه ښځو کړی چې دلته تا نه قرآن ویلی نارینه مخالف زنانه مخالفي اما هغه ښځو د هغه تایید وکړ چې کومو ښځو په دې جمیعة العلماء په دفتر کې د قرآن نه پیدا اخیستی وه دا خیر بیا ودرېږي نه دا خیر خپرېږي کوشش وکئ ځان حفاظت کوئ ځم د الله د راضي کولو په خاطر باندې او تاسو ته د پیدې د رسېدو په خاطر باندې قسم درته کوم زه خوب مې په ځان بند کړی دی په دې خاطر چې زه صحیح مطالعه وکړم او طالبې شاګردانو ته صحیح طریقې سره قرآن وړاندې کړم په تاسو نه دا ارزو کوم دا نه سوال کوم چې ښه په اخلاص باندې پابندۍ باندې کاله پورې پته نه لګي څوک ژوندي څوک مړی بیا به دا حالت نه وي ښه په توجه باندې ورته کښېنئ وده کېږئ مه نور ځایونو کې سوچ مه کوئ خنداګانې مه کوئ یو بل ته اشارې دا شنه ټول ختم کړئ دې کتاب ته متوجه شئ خیر دی پکې خیر د الله رحمتونه راورېږي روژه هم شي او قرآن هم شي او جومات هم شي او هجرت هم شي دا ټول هغه اسباب دي چې په دې باندې الله رحمت راځي او هغه ټول تاسو کې شته جهاد جذبه درسره شته نو الله به تاسو نور هم همت درکړي یوم یجمع الله الرسل هغه ورځ چې الله به ټول پیغمبران راجمع کړي ټول فیقول الله به ورته ووایي ماذا اجبتم څه جواب درکړل شوی تاسو ته د قوم لخوا نه
قالوا لا علم لنا دی ورته وایي نشته دی علم موږ لره. او دا خبره په خپل ځای باندې بالکل صحیح ده، ځکه د علم ظاهري نه علم باطني مستلزم دی. علم ظاهري مستلزم علم باطني لره نه دی. ظاهري د یو سړي په ژبه باندې کلمه ویل دا مستلزم دی لره نه چې دا کلمه دننه په زړه کې هم پرته ده. منافقانو کلمه ویله که نه ویل، لیکن ایمان یې دننه و. لا علم لنا من له په باطن باندې علم نشته دی، ځکه د ظاهر نه علم یقیني په باطن نه راځي. که راځي نو ځوان راځي، راځي ځوان راځي. او ځوان په دې باب د قرآن او حدیث کې هغه علم نه دی، منطق کې دی، خو په قرآن او حدیث کې ځوان دا علم نه دی. یو سړی وایي زما په آخرت باندې ګمان دی، مسلمان جوړېدی شي تر څو پورې چې ونه وایي چې زما یقین دی ورباندې، نو یا خو بالکل په ظاهر بنا ده. بعض خلک لګېدلي دي هغوی وایي دا لا علم لنا چې وایي دا د حیبت د وجې نه وایي. خو دا توجیه چې هر څوک کوي نو دا د قرآن کریم د متن خلاف ده. حیبت څه معنا ده؟ الله فرمایي وهم من فزع یومئذ آمنون، وهم من فزع یومئذ آمنون. دا انبیاء علیهم السلام به د قیامت په ورځ د ګبراهټ نه کوي په امن کې. نو څنګه دا ترجمه وکړه چې لا علم لنا د حیبت د وجې نه وایي؟ چې قرآن یو څه وایي زه بل څه وکړم. دوی خو دې ته نه ګوري، پر اخلاص دي، دوی کتاب کې لیکلي دي که نه، تفسیر کې لیکلي ما هم لیدلي دي، خو د قرآن څه څه وکړم؟ وهم من فزع یومئذ آمنون. همدارنګه قرآن وایي لا یحزنهم الفزع الاکبر، هغه لوی ګبراهټ به دوی پریشانه نه کړي. وتتلقاهم الملائکة، فرښتې به ورسره روانې ورته وایي ولا خوف علیکم، هېڅ ویره در باندې نشته. نو څنګه ووایم چې دا د حیبت د وجې نه دوی وایي چې لا علم لنا؟ اوس قرآن منئ او که تفسیر منئ ستاسو خبره ده، چېرته به کوم مفسر لیکلي؟ خو الله فرمایي انبیا علیهم السلام د دغې ورځ د ګبراهټ نه وتلي په امن کې دي، په دوی به پریشاني او غم نه وي. نو دغه جواب چې چا کړی دا کمزوری، درېیم جواب بل دی، کوم چې بعضې تفاسیر را نقل کړي دي چې دا تپوس دی ماذا اوجبتم، معنا ماذا عملوا بعد وفاتکم، څه کړي ستاسو له وفات وروستو. لکه وروسته د عیسی علیه السلام واقعه روانه ده، نو دوی ورته وایي لا علم لنا. وروستني حالات یې زموږ علم نشته. وروستني حالات یې ماذا اوجبتم، معنا په دې ترجمه باندې بیا جواب درکول نه دي، معنا ماذا عملوا بعدکم، ستاسو نه وروسته څه کړي. قالو دوی ورته وایي لا علم لنا، نشته دی پوهه موږ لره، انک انت علام الغیوب، یقینا ته ته پوهېدونکی په ټولو پټو. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، هغه وخت چې وګورئ الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتي، یاد کړه نعمت ما چې کړی مې په تا باندې والا والدتک، او ستا په مور باندې تا باندې مې احسان کړی، پیغمبر مې جوړ کړی، ستا په مور مې احسان کړی، ولیه مې ترې جوړه کړه. د اوړي میوې به ورته په ژمي کې پرتې وي، د ژمي میوې ورته په اوړي کې پرتې وي. اذا ایتک بروح القدس، اوس هغې احساناتو څه حصې ذکر کوي. اذا ایتک، هغه وخت چې ته مې کړکړې بروح القدس په جبریل امین سره، تکلم الناس بالمهدي، خبرې دې کولې د خلکو سره په ماشوموالي کې، وکهلا، او پس راکوزېدو د اسمان نه. کهل معنا مخکې ما بوډاوالی درته ویلي وو چې کهل بوډاوالي ته خو دلته دا مقصد نه دی، ځکه که دا مقصد شي بوډاوالي کې خبرې خو ډېر خلک کوي که نو د دې دوه مقصد و، یا دا د پس راکوزېدو ستا د اسمان نه، دا اکرم د هغه خصوصیت دی، د نورو بوډاګانو دا نشته. او یا د دې نه مقصد دا دی چې عیسی علیه السلام د خدایتوب عقیده مه ساتئ، ځکه په هغه باندې انقلابات راځي، ماشوم و غټ شو بوډا شو، په چا چې انقلابات راغله اله نه شي جوړېدلی، نو یا د هغې لپاره دلیل دی.
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَكِتَابَ تعلیم درکړه د لیکلو په یو معنا کان احسن الناس کتابا د ټول نه ښایسته خط والا و عیسی علیه السلام دې معنا مې تکړه وایي علمتک الکتاب والحکمه هغه واسطه ته پوهه کړې په قرآن او سنت باندې ځکه روسه وغیرہ کوزي او په کلیو په څه باندې کوي په قرآن او حدیث باندې والتوراۃ او ته پوهه کړې په تورات باندې او په انجیل باندې وَإِذْ تَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ او هغه وخت چې تا جوړول د خټنه کوي د سیر په شان شکل د مرغه بإذن زما په حکم فتنفخوا فيها نو فوق بده واه پاره کې فتكون ترم بإذن نو شباغه مرغه زما په حکم ګورې فوکې د کارو او مرغه جوړول د چا کارو د الله زمیدار کار ته تخم توبول دا حجول د چا کار دی الله وتبرئ الأكمه والأبرص او جوړول دي مزادران او برګي مرز والا به اذن زما په حکم وایس تخرج الموتى باذن او انا وتر پاتول دي مریض زما په حکم اواز بل تو توقفم باذن الله ما برا پاتاو وایس کفرت بني اسرائيل دا هغه وخت کله عیسی علیه السلام خپل معجزات پیش کړو يهود ته يهود انکار وکړ داغه قتل اراده وکړه نو الله فرمایي ما داغه هغه ثانه انکار کړ او هغه چې ما راي انکار کړ بني اسرائيل ثانه وجئتهم بالبينات اجئتهم بالبينات هغه چې تاراو د واضح دلیلنا فقال الذين كفروا منهم فسولا كانوا چې کفر کړل دوینا ان هذا الا سحر مبين نددا مگر جادو ښکارا واذا وحيت للحواريين بالنعمت هغه چې وخت چې ما الهام وکړ چې واچه ولا خالص دوستانو ته حوالی تکریم مخکې کړی و حور ولکیږي سپین ته حور ولکیږي مخلص ته دوی ګوګانو جامې بینځلې جامې سپینولې پاکواله د خیرونه مخلص دوست هم وایي لکه یو حدیث کې راځي لكل نبي حواري د هر پیغمبر یو مخلص دوست وي وحواري زبير هر پیغمبر نو مخلص دوست معنا کولای شي او دا د پاکانو سم کولای شي هغه وخت چې واچول من حواريين ته دا خبره انا امنو بي وبرسول چې ایمان راوړي په ما باندې زما پیغمبر قالوا ولد يا من من ایمان راوړي او شهادتنا مسلمون او گواه وسه په دې باندې چې موږ مسلمانان یو اذ قال الحواريون هغه وخت چې ولید خالص دوستانو یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم هل یستطيع ربک آیت والری پروردگار معنا دا خبر مانی استاد مانل تسلا منل آیا مانی ستا پروردگار دا خبر ينزل علينا چراولی کی من سمایتن یو خواهد من السماء زبرنا یو دی سرخان دا ولیگی یو مجمر اولیگی چپاگئی کی خوراک پروت کی قال اتقوا الله ولی قال السلام دا اللہ نو ولی گئی دسنا مناسب سوالنا مکوئی ان کنتم مومنین کئی تاسیمان والا قالوا ولی دی نورید غالو ان ناکل منها چی خوراکو کل دینا وتطمئن قلوبنا او مضبوط چی زمانگزلنا ونعلم کوپیگو په علم ظاهری سره او مشاهده سره ان قد صدقتنا چې بشکتا من فرشته ویل دي ونكون عليها من الشاهدين او شیبه من په دې باندې گواهان نه قال عيسى ابن مريم ویل عيسى ابن مريم اللهم ربنا ما تاسو ویلو چې دا اللهم یو سره وای دا ذکر لکه الله رب العزت تمام اسماء الحسنا ذکر یاد کړو تمام اسماء الحسنا اللهم ربنا الا او اے رب زمن انزل علينا مائتن راولېږي په موږ باندې خوانچا من السماء زبرنا تكون لنا عيدا شي زمنګ پار اختر یا اولنا د مخکینو زمنګ چې وخت موجود دي واخرنا برستنو زمنګ پار چې موږ رسول راځي وآیتا من کاول دا بدلیل شستاد خوانا زمان پر پیغمبر باندې دوی معجزه بشي ورزقنا خوراک راکی من توان تا خیر الرازقین او تو غرد رزق ورکون کنه قال الله ویلی اللہ انی منزلها علیکم یقیناً زرالی گما دیلر پتا سبانده فمن یکفر بعدو چاچ کفر وکړو صدراتو د خوان چینا منکم لتاسنا
فإني واجبه یقینا زبا عذاب ورکما غتا عذاب اندا چې عذاب لا واجبه چې نه ورکړي د عذاب ما احدن هیڅ چاته من العالمین د مخلوقات ما چې عذاب باور چې ما چاته نه ورکړي وذا پانچرال رانا لا راجح تولا لچرال لا خدي خلقو الله ورته سبا ته نه ساتي ذخیره به نه جوړو دې ته ذخیره جوړې دي الله دا غي شکونه بدل خنزیرانه ته جوړ کړ شکونه مطلب وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هغه وخت چې وګوي الله عیسی ابن مریم هغه خلک چې وی لا علم لنا دا د هیبت توجه نه وي دلته وګورئ دا د هیبت معنا او ذکر صحیح ده وَإِذْ قَالَ اللَّهُ چې وی الله عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني آیات تا ویلو خلق ته چې ونه سیما و امي او مرزما الهین ذمہ داران من دون الله سوا د الله نه دا خو څه نه وي چې لا علم لنا زمان خیبت نشته دی خو ته قال سبحانك ترجمه کوي قرآن افادي فانه ګوري نقل لیکن نقل کوي دا پنجاب خزره دا پنجاب نو کار دی خط ورغلې دی دا ژوندې نه خله کونډه ده قال سبحانك وان ابو عيسى عليه السلام پاکته ما يكون لي نجروا ما لرا انا قول ما له سلي بحق چې ومه هو مزه هغه خبره چې ما سره جوړيږي ما له سلي بحق ما سره نه جوړي زاو خدای ته زاو خلق ته بندګي زاو خلق ته وایي چې موږ ذمہ دار وګڼي سم ما جوړيږي نن څنګه دوی ان كنت قلته ورسمه تفصیلی خبره وسره کوي هیبت دې خبرې څه کولې ان كنت قلته کيما ذات ویلی ما دا خبره فقد علمتان تا تبپتای کما دا ویلی هتا تبپتای تا په دې کې راځه تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك خبره پاس چې ما پرې کې دی نه ما خبر پاس استا په نفس کې دی انك انت علام الغيوب یقینا ته پویدون کې پټو ما قلت لهم ثم تفصیل خبر او ترکي ما قلت لهم نو ویل ما دویتا الا ما امرتني به مگر هغه چې تا حکم کړو ما ته پاګې باندې هغه دا ان عبد الله چې بندګي وکړي دی الله ربي زمام رب دی او ربكم استاسم رب دی ربي زمام رب دی او ربكم استاسم رب دی وكنت عليهم شهيدا ومز پدای باندې گوا ما دمت دین تر سوچ ز پکیو ما فلما توفیتنی لا علم لنا نشتا په هم غلا پاغي باندې چې موږ رسته کړی دي لا علم لنا موږ چې رسته کړی دي هغه به موږ په هغه نشته وته وره فلما توفیتنی کله چې تاسو جواب سم كنت انت الرقیب علیهم دی ویته نگهبان پاغي باندې د حاضر ناظر جواب ته پته نه لګی وانت على كل شيء شهيد او ته پاغي باندې حاضر ناظر ان تعذبهم کته عذاب ورکړي دوی ته فینهم عبادک مداستا بندگان دي جنت خلاصوله تا بندگان وان تغفر لهم او کته بخنه کوي دوی ته فانك انت العزيز الحكيم یقینا ته ذل ولا حکمت والا قال الله وبوي الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا دوره چې پیدا به ورسېږي رښتینو خلکو تاریخ ته ویل دا غي مراتنا کلمات توحید دا غورزه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړي مخې تبا داګه د بد اعمال دا عمل نه واجب او چې ګوري څومره چې نظر لګي تر هغه تر حدا پورې ټول ګناونه دي نو دا سړی به ورسېږي چې بس زما په بیړۍ غرق ده نو الله رب العزت ورته وایي اے بنده ستا یو امانت ما سره شته دی نو دومره پرچه به راواخلې کوم په هغې به څه لیکلي لا اله الا الله دا ورته لیکلي نو دی به سوچ وکړي چې دا دومره پرچه به د دومره دفتر په مقابل کې څه وکړي نو دا دواړه به کلي ته ور واچي یو چابي ته به دا لا اله الا الله ور واچي د بل چابي ته به دا نو دا ټول دفتر ور واچي دا د لا اله الا الله والا
چابړې به څه شي دروند شي هغه رښتیا وینا ورته پیدا ورسوله کوی نه رسوله چېرته به لاړ شي جنت هذا یوم ینفع الصادقین دا دا ورځ چې خیر به ورسوي رښتینو خلکو ته صدقهم رښتیا ویل د هغوی لهم جنات تجري د دوی دپاره باغونه به وي چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه ولې همیشه وي په هغې کې ابدا همیشه رضي الله عنهم ورضوا عنه الله به خوشحالی د دوی نه او دوی به خوشحالی د الله نه دا به جنتیان ته په جنت کې ملاوېږي خو صحابو ته دنیا کې ملاو شوی دا زیری صحابو ته دنیا کې ملاو او نورو خلکو ته نه ملاوېږي جنت وجه د هغې دا رسو شو د صحابو هغه تعلق عاشقانه او زمون تجارتي تعلق صحابو د الله امر ته کتل که د دنیا ګټه به وه او که نه به او موږ هم د الله بندګي کوو خو زمونږ طریقه سره تجارتي ده ګورم چې ګټه مې پکې شته که نشته که ګټه مې پکې وي تیار یم که ګټه مې پکې نه وي نه یم تیار دغه فرق دی د صحابه او د دې خلکو د هغوی مزاج عاشقانه او زمونږ مزاج تاجرانه دی من ګټه او تاوان ته ګورو او هغوی د الله رضا ته کتل زما ګټه وي او که نه وي خو چې الله راځي موږ نه که ګټه مې پکې وه کوو نه که ګټه مې پکې نه وه نه یې کوو نو دواړو کې فرق دی که ځکه هغې د دنیا کې زیری میلاو شي هغه محمود د هغه یو شاګرد یو ایاز دی وزیران له به کار ورته چې دا محمود همدې ایاز باندې سترګې دي همدې ایاز ته ګوري دا نور ټول دته سړي بچي نه ښکاري هغې ورځ ولګېده خزانې نه یو لال راواخېست اول دې وزیران ته ور واستاو چې دا مات کړئ او وزیرانو فکر وکړ چې دا دومره قیمتي لال دا خو د ملک سرمایه ده د دې ضایع کول دا خو تاوان دی یو هم دې ته تیار نه شو چې څه وکړي هغه لال مات کړي باچا محمود راواخېست هغې هغه ایاز ته ور واستاو ایاز ته چې کاڼه راواخېسته پوټي پوټي یې کړ وزیرانو ته هغه مقل ښکاره شو باچا ایاز نه پوښتنه وکړه چې دا دومره قیمتي شی دې ولې مات کړه هغه ورته وایي باچا صاحب ما ته دا قیمت نه لري ما ته ستا امر قیمت لري وزیران د هغې نه بعد پوه شو چې واقعا خبره خو دغه ځای کې ده موږ ته شیزونه قیمت لري موږ ته د الله حکم قیمت نه لري صحابو ته د الله حکم قیمتي و فزت ورب الکعبه په رب د کعبې مې د قسم ګوره مري غش یې په سینه خوړلی دی که دا موږ وې لاس وقفې به ورته کولې چې بس لاړم د دنیا نه بچي مې چا ته پاتې شو هغه په هغه وخت کې وایي فزت ورب الکعبه په رب د کعبې مې د قسم یې اوس کامیاب شو ولې د الله حکم عملي شو د الله امر عملي شو رضي الله عنهم ورضوا عنه تا ته دی وایي خو جنت کې هغه ترې ویل دی په دنیا کې ذلک الفوز العظیم دا د کامیابي لویه لله ملک السماوات والارض خاص الله لپاره به چې د اسمانونو او د ځمکې وما فیهن او هغه چې په ځمکه اسمان کې وي وعلى كل شيء قدیر او دا الله په هر شي باندې د قدرت لرونکی بسم الله الرحمن الرحیم